अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। د جادو او د جناتو او د نظر بد او د بیماری تشخیص لپاره اسانه طریقه دا ده چې اول به یو ګلاس اوبه راواخلئ، ساده اوبه. هغه به یو ګوټ ته واخلئ چې اوبه ګورئ چې خوند یې څنګه دی. نو عام اوبه به دا او هغې نه پس بیا پې درې پیره مخکې او وروستو درود پاک وایي، درود ابراهیمي. هغې نه بعد 11 پیرې سورت الناس ووایه. بیا په دغه اوبو باندې دم که 3 منټه ویټ ورته وکړه، صبر ورته وکړه. هغې نه بعد چې کوم دی دغه اوبه به راواخلې او بیا به چک کړي. د اوبه به اوس کې بیا نو د اوبو ذایقه به 3 قسمه وي. یا به خوږه وي، یا به ترخه وي، ترشه به وي، یا به پیکه شي، او یا به بالکل په خپل حال باندې وي. نو دغه درې طریقې دي. څلورمه طریقه چې په خپل حال باندې وي. نو که تریخ شي دا جادو ده، صحیح ده. او ورکه پیکه شي جنات دي، او ورکه خوږه شوه نو خوږه دا د محبت تعویذونه دي، او که په خپل حال ورنه بیا بیماری ده. نو دغه ترتیب دی د جادو جناتو د بیماری تشخیص کول په دې باندې اسانه طریقه ده. او دا دیو کې هر سړی د خپل ځان په خپل تشخیص کول شي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول حامی او ناصر وګرځي. دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او مخکې ملګرو شیر کړئ چې آینده ویډیوګانې راځي تاسو ته هغې نه فایده واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.